الرحیم. همچنان کردند و دادندش سبو، پر زرو بردند تا دجله دوتو. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید. که ای عجب لطفی این شای وهاب را، وان عجب ترکو ستد آن آب را. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کړله چې تاسې باید محو زده کئ د هغه انسانانو څخه چې دوی محو پیدا کړي. د محو څخه د دغه راز دا و چې دا اوصاف ذمیمه تاسو ایسته کئ او د دغه د ایسته کېدو په وجه باندې به تاسو ته دا فایده حاصله سي چې تاسې به د هر قسمه دریایي آفاتو څخه خلاص سئ، چې دا د دنیا دریاب یا د قبر لکه دریاب چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې انسان مړ سي لکه مستغرق، نو د دنیا دریاب چې د وحدت دی، دغه وحدت و دریاب بیکران ته به ته ورسېږې او د هغه کې به ته اوبازي کوې د معارفو، او بیا ته د هغه څخه نسې راوتلی. او که چیرې د دنیا څخه رخصت سې، د هغه قبر د مستغرقوالي څخه به هم ته خلاص یې، او په حشر کې چې هغه په خلو کې خلک غرق ګرځي د هغه څخه به هم خلاص یې. ته دا محو زده که، ځکه چې اوبه چې دي په اوبو کې ژوندی انسان دننه ګزاره نسي کولی، یا به سر ته د اوبو چې راځي یا به اوباز وي یا به مړ وي. د دغه دوو څخه ماسې وه په اوبو کې څوک ګزاره کولی سي؟ دغه دوه کسه یې کولی سي. نو ته به اوبازي زده کوې چې دا محوه ده، چې ده پر قرار فاته سي. بیا د مبارک ذکر کړه چې دغه اوصاف بشري چې ستاسو څخه لرې سي، د اسرارو یو دریاب ستا د سر پر ککرۍ باندې راخلاصي. بیا د مبارک ذکر کړه چې ای هغه انسانه چې تا خو عام خلک داسې بلله لکه دابې، چې ته و قبر ته ورسېږې، هر څونه پوهې چې تا درلودله اگه ګرده ایسته کېږي، هغه یو شی غواړي چې محوه ده. نو تا ته به معلوم سي چې دا زما خر څنګه په دا یخ کې پاته سو. بیا د مبارک ذکر کړه چې هر څنګه پوهې د زمانې چې په جهان کې ته ولرې، د دغه جهان فنا هم په دغه وخت کې ووینه چې دا فاني دی دا جهان. دغه ستا وجود چې دی، ستا پوهې چې ده، ستا لیدل چې دي، ستا اورېدل چې دي، دا ټوله فانی او عارضي دي. آیات شریف د مبارک په عایشه کې ذکر کړی و. او زه چې دا کیسه تاسو ته کومه د نحوي د کشتیبان چې ما تاسو ته ذکر کړله، دا لپاره د دې چې زه تاسو ته د محو طریقه در زده کړم چې محو پیدا کوي، نحو پیدا نه کوي. که فکر ده که نحو ده، ای معززه ای بهترین یاره، دا به ته نه کې پیدا په وخت کې د مرګ. د هغه فکر عمل تا ته په ښه درځي چې حقیقي فکر ده چې حسن بصري صاحب فرمایي چې آخرت ته پام وي، د دنیا څخه اعراض لري او پر خپلو عیوبو یې نظر وي. بیا د مبارک ذکر کړی چې دغه اوبه چې موږ تاسو ته ذکر کړلې د خم
د منګي دا زموږ پوهې ده. هغه دجله چې ده چې موږ ذکر کړله هغه د ذات الهي هغه بېکران علم دی. د هغه په مقابل کې دا هیڅ حیثیت نه لري. نو موږ چې دغه منګي په اوبو نازېږو او خوشحالي کوو او د دجلې په حضور کې وړو، دا څونه کمزوري ده. نو موږ چې په دا خپله کمزوري ونه پوهېږو دا زموږ حماقت دی چې د ذات الهي په حضور کې ته دا ستا علم څه حیثیت لري؟ هېڅ حیثیت نه لري. او چې وروړې ذات الهي خو هغه وهاب ذات دی چې د هغه هم در څه قبلوي، لیکن هغه دې ته ضرورت نه لري او نه دا ستا علم داسې خاص حیثیت لري. بیا د مبارک ذکر کړه چې علم خو دی د عمل دپاره چې عمل یې په وکړي صحیح. پاتې سو عربي چې همهنګی رااخیستی و هغه خو ناپوه دی، دجله یې نه ده لیدلې، پوهې نه لري، خیر دی خپل منګی یې رااخیستی دی. ته خو په خبر یې چې ذات الهي جل وعلا چې دی هغه علم بېکران لري، بېکرانه دریابونه لري. نو ته د خپل شان څنګه پورته وکښته کوې؟ وایي که چیرې دغه عربي په دجله خبر وای لکه موږ چې د ذات الهي جل وعلا په علم باندې پر خپل استعداد یو څه خبرچا لرو، نو دا منګی بیا نه وای رااخیستی. خو منګی ده په دغه راواخیستی چې دغسې خبره پېښه وه، بلکې دا منګی به پر ډبره باندې وهلی وای چې دا منګی زه څه په وکړم، دا خو بې حیثیته شی دی. بیا د مبارک ذکر کړلی چې دغه سبو چې دی دغه منګی چې دی دا ستا پوهې چې ده دا ستا علم چې دی دا ډېر یو کوچنی کوتا تنګ او د عارو د شرمه څخه ډک دی. دا د هغه دریاب دپاره یو لوی حجاب ګرځېدلی دی. دا ته ایسته که پر ډبره یې ووه. حافظ شیرازي هم فرمایلی دي بیادی هستی حافظ ز پیش او بردار، یا بیادی هستی حافظ وای دا زما هستی چې ده حافظ وای زما د حضور څخه یې ایسته که یا الهي. دا زما هستی چې ده چې زه په هستی کې خو نو زما تقاضاوې دي یا زما یو کمال دی چې ما ته معلومیږي، دا زما له مخه ایسته که. ولی که باوجود تو کس نشنود زمن که منم، که باوجود تو کس نشنود زمن که منم، چې دا وجود سره ستا، دا د وجود سره چې زما سره وجود را سره دی، نو خلک زما خبرو ته غوږ نه نیسي. نشنود زمن که منم، ولی خو زما سره دا وجود را سره دی، دا تقاضای نفسي را سره ده. یا الهی دا وجود زما د دغه څخه د حضور څخه ایسته که دا یو حجاب دی، که دغه یي زما خبرې خو خلکو غوږ نه نیسي، په دې نه نیسي چې وایي دا خو دی د ځانه ګډ دی، د ځانه څخه به زه خلاصېږم نو بیا به ګډېږم. بیا بیرته خبره عنوان را شروع کړي چې خلیفه بغداد د دغه سره د دغه عربي سره ډېر ښه وکړله، هغه منګی د زرو ورډک کړي او نور خلعتهای هم ورکړه، کالي و شان یې هم ورکړله او ډېر یې ونازاوه. وروسته تر دې چې رخصتاوه یې دا یې ورته وویله خپلو خادمانو ته ول تاسې دی د دجلې پر خوا یوسئ بوځئ، ځکه چې دی دغه لار خو اوږده ده، دا لنډه هم ده، هغه لار لنډه وه، دی پر هغه راغلی دی. ده د دجلې ځای نه دی لیدلی، دا اوبه یې نه دي لیدلي، دا کښتۍ کې به دی سپور کوي چې دی دغه شان وویني چې باچا د ستا شانو ته ضرورت نه درلودی، دا د باچا احسانو چې ستا سره یې وکړي. نو هغه خبره اوس پسې کوي وای همچنان کردند و دادندش سبو پرزرو بردن تا دجله دو تو. وای همچنان کردند پر دغه شکه یې کار وکړي د خادمینو د دا عربي سره دادندش سبو پرزر
ده ته یې ورکړي هغه منګی ډک د زرو یې ورکړي بردن د یوړي دغه شخص د عربي د خادمینو یوړي چیرې یوړي تا دجله در دجلې پورې دوتو چې دته ده خپله ناکامي دو چنده معلومه سي چې یو خو باچا احسان را سره وکړي او بل از ما شهید شی نه دی چون به کشتی در نشست و دجله دید عربي چې راوستی کشتی کې کښېناوه او د دجله ولیدله سجده می کرد نو سجده یې وکړه از حیا و می خمید او دی د حیا په وای سجده می کر سجده یې وکړله و ذات الهي جل وعلا څخه از حیا د شرم څخه و می خمید او دی کوږ شو سړی چې د ډېر وشرمېږي نو دی سې پسې کوږ سي نو ډېر خمادت یې وکړي ډېر کوږ شو ډېر وشرمېدی چې ماله څه شي اوبه راوړې وې دا اوبه او دا دریاب خو باچا لري نو په تعجب کې پاتې سو کې ای عجب چې ای تعجب ده لطف این شاهي وهاب را و مهرباني ته د دغه باچا چې دا یو ډېر وهاب دی وهاب د مبالغې صیغه ده ډېر هبه کولو ته وایي چې دغه باچا چې دی دا یو عجبه مهرباني لري وان عجب تر درجې خو لا عجبه خبره دا ده کو چې دا باچا چې اوس ترد قبول یې کوي ان آبورا دا زما بدلې اوبه بېکاره اوبه چې باچا قبول یې څنګه کړلې چون فضی رفت از منعان دریای جود آنچنان نکدی دغل را زود و زود چون چی گونه چون په معنا ده چی گونه ده استفهام دی پر څه شکل یې فضی رفت از من په وړاندې یې قبوله کړه زما څخه ان دریای جود هغه دریاب د احسان هغه دریاب د احسان هغه د وهاب خبره ده څنګه زما څخه دا قبوله کړه آنچنان نقدي دغل را زود و زود پر دغه شکل باندې چې ما نقد راوړي وي چې دا اوبه وي لیکن دغل بېکاره وي نقدي دغل هغه ته وایي چې ناچله پیسې دا زما اوبه خو هم داسې ناچله وي لیکن دا یې زود زود په تلوار تروار زما څخه قبول کړي دا خلاصه شوه اوس مولانا صاحب مبارک فرمایي وای کل عالم را سبودان ای فسر وای ټول عالم چې دی دا ته سبو وبوله دا منګی وبوله ای فسر ای زویه دا ټول عالم چې دی دا داسې دی لکه څه شی لکه دغه منګی نو څنګه دی وای پر شده از لطف و خوبی تا بسر په عالم کې چې هر څه مهرباني دي هر څه ښهوالی دي دا د الله تعالی جل وعلا د صفاتو تاثیرات دي پر شده دا ډک سوي دي از لطف د مهربانۍ څخه و خوبي د ښهوالي څخه تا بسر در سره پورې دا د الله تعالی د صفاتو تاثیرات دي چې یو څوک ستا سره د ترحم معامله کوي دی الله تعالی کوي الله تعالی جل وعلا په پرده کې د دغه بنده په لاس کې ستا سره ترحم کوي نو ټول کمالات چې په عالم کې ته وینې دا د ذات الهي احسانات دي قطره از دجله خوبی اوست کان می گنجد زفری زیر فوست وای قطره از دجله خوبی اوست دغه قطره چې ده چې په کمال په مخلوق کې دی دا د دجلې څخه د دریاب څخه د ښهوالي د ذات الهي دی اوست د هغه ذات الهي جل وعلا د ښهوالي د دریاب څخه دا یو قطره ده ځکه چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې نبي علیه الصلاة په مسلم شریف حدیث دی چې ان الله چې بېشکه الله تعالی چې دی جمیل ایحب الجمال هغه جمیل دی او جمال په مخلوق کې خوښوي ښهوالی کمالات نو دا خو د هغه جمیل تاثیرات دي که آن می گنجد زفر زیر فوست
چې هغه کمالات نه می گنجد نه ځایېږي ذی فری دا فر دی دا ری د تشدید ضرورت شعري په وجه د یا مصدري ده که آن نه می گنجد ذی فری زیر پوست چې لاندې در پوست د ډکوالي څخه د کمالاتو دا نه ځایېږي گنج مخفی بود ز فری چاکو کرد خاک را تابان تر از افلاکو کرد دی مبارک فرمای په حدیث شریف کې راغلی دی کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وای زه یو خزانه پټه وم حدیث قدسی دی او ما دا وغوښته ما ته محبوب اولی سول چې زه وپېژندل سم د دغه پیژندلو دپاره ما مخلوقات پیدا کړي دي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون علامه لوسی بغدادي څه فرمایي الا لیعرفون وای موږ نه دي پیدا کړي مخلوقات مګر د معرفت دپاره لیکن یعبدون یې په دا ویلي دي چې پر طریقه د عبادت معرفت پیدا کېږي عبادات به کوې نو معرفت ته رسېږي اصل شی خو معرفت دی چې الله تعالی وپېژني د دغه لپاره د مخلوق پیدا سوی دی او امام ربانی صاحب مبارک فرمایلی دی نو گنج مخفی بود ز فری خاک چاکو کرد چاک کر اصلا چاکولو ته وایي لیکن دا کنایه ده د باندې راوتلو څه وایي ذات الهي خو یو پټه خزانه وه د کمالاتو لیکن دا پټه خزانه یې راویستله چیرې راویسته کمالات یې په مخلوق کې ښکاره سوه خاک را تابان تر از افلاک کرد خاک را خاوره یې تابان تر ښه را ښکاره کړه ښې ظاهره کړله ښې روښانه کړه از افلاکو کرد در افلاک یې لا لوړه کړله هغه خاوره یې در دغه را لوړه کړله امام ربانی صاحب مبارک فرمایي په خپل کتاب کې چې الله تعالی جل وعلا چې دا مخلوقات پیدا کړي دي دا مخلوقات چې دي دې ته عالم امکان وایي دا دایرې ته څه شي وایي دغه د عالم امکان دایره چې دی دا داسې دی لکه ګن ګول ګن الله تعالی جل وعلا دا د صفاتو ازداد چې دا توروالی درلودی د نور په مقابل کې څه شته ظلمت دی د قدرت په مقابل کې څه شته عدم قدرت د علم په مقابل کې څه شته جهل دغه جهل عدم قدرت ظلمت دغه د صفاتو تضاد یې راټول کړله لکه سکاره وروسته یې پر هغه باندې څه شي وپاشي نور وپاشي په دغه حاشیه کې هم د حدیث شریف ذکر دی ان الله خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیه من نوره څلورمې حاشیه پر سر دی الله تعالی د صفاتو نور پر وپاشي الله نور السماوات والارض الله منور السماوات والارض الله تعالی روښانوونکی د مځکو او اسمانو لره صحیح نو نور چې پر وپاشي لکه پر سکرو چې او دغه وپاشي اور وپاشي نو سکاره تازه سي یو ځای ښه سپین سي روښانه سي نور تور پاتې دغه تورو روښانه د دغه دواړو څخه دغه دایره د عالم امکان پیدا کړه چې د عرش څخه نیولې در تخت السرا پورې که د انسان ظاهري وجود دی که دغه خارجي شیان دي دا ټول الله تعالی پیدا کړل دې ته وایي عالم امکان چې پیدا یې کړله د دغه نور تاثیرات هم ورسره دي او هغه ظلمات هم دي عجیب نو چې د دې څه مخلوق پیدا کړي په دغه کې هغه روښانه سکاره چې دي روښانه سوي چې دي تر و تازه چې ګرځېدلي دي د سکرو چې یو څه آثار ورسره پاته دی د دغه څه وجود د انبیای کرامو جوړ کړی په قرآن کریم کې هم نبی علیه صلات وسلام ته د نور نسبت سوی دی دا د نور نسبت چې سوی دی دا په وجه باندې د اکثر ورته سوی دی حالانکه خاکی اجزا هغه ورسره دي لیکن هغه ډېر کم دي
نو د انبیاء کرامو وجود چې دی د دغه تازه شي څخه پیدا سوی دی ځکه دوی ډېر نوراني ډېر روښانه اوس نو راځه د هغه رقم د ټولو مخلوقات وجود د دغه څخه پیدا سوی دی لیکن د دغه ظلمت بقا او دوام چې پیدا کړی دی په دا نور یې پیدا کړی دی هغه د صفاتو تاثیرات پر پراته دي پر څه شي باندې پر دغه شانو باندې نو په عالم کې چې هر کمال ښکاره سو هغه کمال د انوارو دی د صفاتو دی او هر نقصان چې پیدا سي هغه د ظلمت دی وما اصابك من مصیبة داسې یو آیات شریف راغلی دی وایي دغسې چې دا بیکاري چې پیدا کېږي دا ستاسې په وجه باندې ده وما اصابك من خیر داسې آیات شریف دی هغه چې تاسو ته یو خیر رسیږي دا د الله تعالی د طرفه دی هغه انوارات او اثرات چې هغه چې ستاسو ته یو شر پیدا کوي دا من نفسک ستاسو د نفسو څخه دی دا د هغه ظلمت څخه دی دا بیکاري ګره د ظلمتو څخه پیدا دي دا شوالي د انوارو څخه پیدا دي نو ځکه د هغه نسبت و هغه ته کېږي د دې نسبت و چا ته کېږي و ځان ته کېږي شیطان چې مخالفت وکړي د آدم علیه صلات وسلام چې سجده یې ونه کړله تر مخه چیرې سوه نو ده و ذات الهي جل وعلا ته وویل ربي بما اغویتني چې ای زما ربه تا څه ولې ګمراه کړم ګوره د ګمراهۍ نسبت یې و ذات الهي ته وکړي حالانکه خو دا د ده شرارت دی د ده نقصان دی لیکن هغه نقصان یې و ذات الهي ته وکړي الله تعالی جل وعلا خو تاثیر د انواراتو پر وارد کړی دی او خو هغه شوالی دی او خو جامع دی د کمالات عالیه و لیکن د نسبت هغه ته وکړي آدم علیه السلام څخه چې هغه غنم وخوړل سوله هغه نسبت و ځان ته وکړي ربنا ظلمنا ای رب ما له ځان سره ظلم کړی دی یعنی دا تاثیر د چیش دی د هغه ظلمت دی د کوم ظلمت دی ظلمنا خو د ظلم په معنا هم راځي د زیاتوب او د تاریکۍ په معنا هم راځي چې یا الهي ما له ځان سره څه شی وکړل ځان ته مې تاریکي پیدا کړه او دا اثر از ما د اصل دی اصل یې څه دی تاریکي ده نو امام رباني صاحب مبارک چې فرمایلی دي چې دا د دغسې ګن چې الله تعالی پیدا کړي د دغه څخه مخلوقات پیدا سوي دي دا بیا ده تقسیم کړي دي دوو حصو ته یو ته عالم امر وایي بل ته عالم خلق وایي او د دغه څخه د انسان وجود پیدا دی چې روحاني عقلي کمالات یې د عالم امر څخه دي دغه ظاهري جسدي اوبه هوا اور خاوره دا د چی څخه دي دا د عالم خلق څخه جوړ دی اوس دی مبارک دغه ته اشاره کوي وای گنج مخفی پود زفر چاکو کرد خاکو را تابان تر از افلاکو کرد هغه خاورې ډېر روښان در اسمان وګرځولې چې هغه د نبي علیه صلات وسلام مبارک وجود دی یا د انبیاء کرام وجود دی هغه در اسمانو نوراني دی هغه خاکی وجود در اسمانو نورانی دی دا ونی چې معرفت یې پیدا کړي کمالات یې پیدا کړل نو گنج مخفی پود زفر جوشو کرد خاک را سلطان اطلس پوشو کرد گنج مخفی بود دا خو یو پټه خزانه وه زفرې د ډکوالي څخه جوش وکړي خاک را سلطان اطلس پوش کرد خاورې ته یې د سلطانۍ پوش ورکړي سلطان یې د انبیاء کرامو وګرځوئ یا هر پیغمبر سلطان د وخت دی یا هر ولی کامل مکمل چې دی خو د خاورو څخه جوړ دی لیکن د اطلسو پوش یې ورکړي د سلطانۍ پوش یې ورکړي دا خو په دغه وجه چې د ذات الهي جل وعلا معرفت پیدا کړی دی خاک نو د کمالاتو مظهر ګرځېدلی دی د الله تعالی جل وعلا د کمالاتو د څه شي ګرځېدلی دی مظهر ګرځېدلی دی دی مبارک فرمای ور بدیجی کتره از دجلی خدا آن صبورا او پنا کردی فنا ور بدیجی دا ور دی در ندی وای ور بدیجی کتره از دجله خدا کدا عربی چی شي لیدلی وای
از دجله خدا وربدیدی کتره ای صاحب القطره که چیرې لیدلی وای هغه شخص چې هغه صاحب د کترې و صاحب د کترې څوک و هغه عرب خو منګی رااخیستی و وربدیدی کتره از دجله خدا که دغه د الله تعالی جل وعلا دریابونه لیدلی وای دی عارف ګرځېدلی وای خپل علم بیا ییر وای منګی بیا څه شي وای ییر سوی وای خو منګی د دا په یاد دی چې هغه دریاب یې نه دی لیدلی دی عارف نه دی که دی عارف وای د ذات الهي معرفت چې درلودی چې صفت العلم د الله تعالی یو دریاب بې کران بې پایه بې اطرافو دی نو چې دغه د لیدلی وای ده به د خپل علم څه شي کړی وای نیستي کړی به وای ځینې یېر سوی به وای ځکه چې دا ثبوت چې نه وي د هغه په مقابل کې هېڅ حیثیت نه لري وربدیدی کتره از دجله خدا نو چی شي بسی وای ان صبوره او پناه کردی پناه منګی به ده غورځولی وای پناه کړی به وای پناه کړی تاکید در تاکید ان صبوره او پناه کردی پناه هغه منګی به ده غورځولی وای او د ځانه څه بیسته کړی وای خو چې دا ملایان په هغه خوشحاله دي دا خو دوی هلته نه دي لیدلي هغه کمالات عالیه نه دي لیدلي که هغه لیدلي وای دا بې یېر سوي وای او بې حیثیته به دوی ته پاته سوی وای ایز غیرت پر صبو سنگی زده وان صبور اشک کامستر شده شپاس آن که دیدندش نغدی آن که دیدندش همیشه بی خودند بی خدانا بر صبو سنگی زدن وای آن که حق انسانان دیدن چې لیدلی دی اش دغه دریاب د ذات الهي د وحدت او د علم همیشه بی خودن هغه د همیشه څخه بی حال دي چې شي دي هغه د حال څخه بی حاله ګرځېدلي لاندې ورته ذکر دي آنان کې از من عرف نفسه فقد عرف ربه بی خودن بی خدانه بی خدانه معنی چی شي بی حالی په وجه باندې بی خدانه د بی حالی په وجه باندې بیا څه کړي وای بر سبو سنگی زدن پر دغه منګي باندې بیا ډبره وهلې وای یا بیا منګي پر ډبرو غورځولی وای که د هغه دریاب د وحدت یې ور لیدلی وای هغه خلکو چې لیدلی دي هغه د بې حالۍ په وجه باندې د خپل منګي پر ډبرو غورځولی دي د کوس مولانا صاحب مبارک چې فرمایلی دي مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلامی شمس تبریزی نکرد وای مولوی حالانکه دی خو عالم و مفتی و عالم و لیکن دی هغه علم نبولی وای مولوی هرگز نشد مولای روم وای مولوی چې دی د مبارک یو بل ځای فرمایلی دي چې مولوی هرگز نه دی ګرځېدلی دی مولای روم مولانا د روم هغه وخت دی وګرځېدی تاکي شمس تبریزی چې د شمس تبریزی سره تعلق پیدا کوي یعنی دغه اصل کې مولوی سو چې الله تعالی وپېژندی هغه دی مولوی توب نه بولي ایز غیرت بر سبو سنگی زده وان سبوز اشکست کامل تر شده ایز غیرت خطاب به حق یا به سالک خطاب و حق ته دی لاین ذکر دی یا و سالک ته دی دا خطاب د چا دی د مولانا صاحب یا سالک ته خطاب کی یعنی کلام ورته کی یا ذات الهی ته وای ایز غیرت بر سبو سنگی زده ای مخاطب از غیرت یې د غیرت په وجه باندې چې تا بر سبو سنگی زده پر دغه خپل منګي باندې چې ډبره ورځولې ده بر سبو سنگی زده د خپل سبو دې په ډبره ویشتلی دی مات کړی دی د غیرت په وجه باندې چې الله تعالی هغه الوهیت ته پیژندلی دی چې دا ما څه د غیرت کار کړی دی چې دا منګی مې رااخیستی دی نو پر دې منګي باندې تا ډبره وهلې ده په ډبره چې ویشتلی دی نو دا منګی چې مات سو ته د اوبو څخه خلاص ونې خو دریاب ته ورسېدلی ستا علم دغه کېږي نه تباه کېږي نه په صورت چې اعراف کې ذکر دي انبیای سبعه واقعه ذکر ده هغه انبیای کرام چې هغه قومونه هلاک سوي دي
نو په هغه کې یو پیغمبر زما څخه اوس نوم یې هېر شو چې صالح علیه السلام وکړ، لوط علیه السلام، صالح علیه السلام یا هود علیه السلام، په دغه دوو کې وو. هغو قوم ته وویله ول تاسې پر ایمان راوړئ پر ځای چې الهي جل وعلا باندې دا ستاسې قوت کمیږي نه، قوت مو زیاتېږي. تاسې وایاست چې موږ بې قوته ګرځو، کمزوره ګرځو، عاجزه ګرځو. ولې؟ خو اسلام مو راوړئ. اسلام استاسې تېر سوی قوت نور غښتلی کوي. خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې اسلام راوړی نو د ده قوت کم سو، یا خو خلیفه راشد ثانی وګرځېدی په دنیا و آخرت و په قبر کې دی سلطان اطلس پوش وګرځېدی، تر مخه ذکر کړه. نو په دې خو سړی نه کمیږي. دلته هم دی مبارک فرمایي وای تا که دا بنګي باندې ډبره وغورځول، منګی دې مات کړي، منګی یې په ډبره وویشتې د غیرت په وجه، آن صبور از اشکست کاملتر شده. دا منګی د ماتېدو په وجه باندې لا کامل وګرځېدی، لا یې هغه ښه د دجلې اوبه پیدا کړې. تر مخه خو چې د باران اوبه یو زړې اوبه درلودې، اوس یې د دجلې اصلي اوبه پیدا کړلې. نو خم شکست آب از او ناریخته ای صد درستی زن شکست انگیخته ای. وای خم شکست آب از او ناریخته ای. وای خم چې مات سي دا داسې نه دی لکه دا ظاهري خم. ظاهري خم خو چې مات سي اوبه دې نیځي. دا خم چې ته مات کړې اوبه نه دې نیځي، هغه خرابې دې نیځي، پاکې پاکېږي. نو خم شکسته آب از او ناریخته. خم خو ماسو چې استا طبیعت بیکاره خصلتونه دي. آب از او ناریخته اوبه د دې څخه نه تویېږي د کمالاتو. کمالات نه دي نیځي، کمال په خپل ځای کې پاتېږي، نور دا کمال لوړېږي. در مخه 10 درجې کمال یې درلودی، اوس یې 10 درجې کمال پیدا کړي. وای خم شکسته آب از او ناریخته اوبه د هغه څخه نه تویېږي چې د کمالات دي. صد درسته زن شکست انگیخته. وای صد درستی سل درستی شوالی جوړوالی زن شکست په دغه ماتېدو کې انگیخته سره ګډ سوی دی. په دغه ماتېدو کې سل قسمه سموالی سته چې تی وارې مات کې. نو جزو خم برعکس است و به حال عقل جزوی را نمود این محال. عقل جزوی را نمود این محال. نو جزو خم برعکس است و به حال عقل جزوی را نمود این محال. بس پر